سلامونه ملګرو، څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به ښه یې او د صحت په جامه به یې. نن درته هغه ټپې غږومه کرن خان هم کړي دي، هارون باچا دې نه مخکې کړي دي. دا ټپې لاول هارون باچا کړي دي او بیا دویم نمبر کرن خان کړي دي، خو لږ په بل طرز کې کړي دي. نو ډېر ښایسته طرز دی کرن خان چې کوم کړی دی بیا. نو دا ټپې به انشاءالله چې تاسو ملګرو به ډېر په یوټیوب کې اورېدلي ټپې مصري هر څه، خو دا هېچا نه دي غږولي. اولنی به یې زه غږومه او دې نه مخکې بیا هارون باچا کړي دي، خو په اواز یې کړي دي، موږ خو یې په رباب کې وغږو. او بیا کرن خان کړي دي. نو ډېرې ښایسته ټپې دي، امید لرم ستاسو به خوښې شي. کمنټس کې به بیا جواب راکوئ. نو نن به تاسو ته دا غږومه، په توجه سره دا ویډیو پوره وګورئ. نو انشاءالله چې امید لرم ستاسو به خوښ هم شي. زما په خپله هم ډېرې خوښې دي دا ټپې، ډېرې خوږې غږېدلې دي. نو راځئ چې واورو ملګرو. والسلام. سلو موشن کې شي او زه د پس موشن کې غږوم په شاباس. ټپې دي ملګرو، نو ډېرې خوږې ټپې دي. تاسو ته خو ما ځکه په پس موشن کې هم وغږولې، په سلو کې هم وویل چې یاره ملګري کوم زموږ چینل ګوري نو چې څه نه څه زده کړه ترې وکړي، او چینل ځان سره لازمي سبسکرایبر کوئ چې تاسو کومه ویډیو بیا موږ نوي ورکو اپلوډ کوو، نه به تاسو ته نیغ په نیغه باندې درځي. انګلي نشان ورسره لازمي ووایئ ملګرو، صحیح ده. په دې کې به ستاسو فایدې ولې چې موږ دونه محنت کوو، نو چې کوم زموږ مثال د رباب ته زده کړې کوم ملګري دي او رباب کوم ملګري خوښوي غږوي، کوشش دا کوي چې یاره موږ داسې یو چینل نه ځان یې زده کړو مثال طور که نه، نو په دې وجه موږ ستاسو دپاره پوره کوشش کوو. صحیح ده ملګرو. او بیا هم څه د هغې نو موږ ته کمنټس کې لازمي ووایئ. صحیح ده ملګرو. والسلام.